بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نوی درس ته. پرون مو تر ډیلیټ برخه پورې په بل ویډیو کې لوستی و. را شو دلته شو هیډر او فوټر. دا هیډر ده، که بیا کلیک وکړئ فوټر هم تاسو ته معلوموي. فوټر لاندنۍ برخه ده. فوټر کې تاسو کولی شئ چې د پیج شمارې ورکړئ، له عنوان ورکړئ، له کوم بله موضوع تاسو کولی شئ چې پکې ولیکئ. زه بیرته راځم شو هیډر ته. دلته تاسو انډرټ پیج ووهئ، تاسو وینئ چې دلته صفحې راځي. دا هیچ چې ده دا صفحې معنا لري. کله چې کلوز یې کړئ بیا تاسو ته معلومیږي. زه بیا راځم شو هیډر کلیک کوم. که غواړئ چې بیا هم هغه صفحې شماره راسي، انزرټ پیج نمبر ووایئ، بیا راځي تاسو ته. انټر ډیټ ده، غواړئ چې تاریخ راشي، هماغه د نن تاریخ کوم تاریخ چې ده هماغه راځي دلته. ټایم غواړئ، هماغه اوسنی ټایم راځي. دا کلوز کړئ، دا به ذخیره شي. تاسو یو یو وینئ چې دا د پیج شمارې دي، دلته وینئ دوه دوه، همداسې ټول برخې یې همدا دي. بیا راشئ فوټر ده. فوټر هماغه برخه ده، تاسو مخکې هم ولوسته. نور څه شیان چې په هیډر کې وو تاسو کولی شئ چې هغه برخې دلته هم ورکړئ. بله برخه پیج نمبر ده. تاسو غواړئ چې هر پبلیکیشن ته یو شماره ورکړئ. دا پیج نمبرینګ به په ورډ کې بیا سم اساسي تشریح کوو. دلته فقط تاسو ځانونه پوه کړئ چې صفحو ته شمارې ورکول کېږي. دا هم هماغه هیډر برخه کې مثال تاسو وینئ دوه درې. راشئ کوم ځای چې غواړئ لاندې پورته هره برخه چې غواړئ هماغه انتخاب کړئ. له دې ځای څخه فارمټ کولی شئ، هر رقم یو دوه درې غواړئ، هر فارمټ چې غواړئ هماغه انتخاب کړئ. بل پیج ډیزاین ده. اول به راشم یو نوی، دلته به یو نوی سلایډ واخلم، پبلیکیشن واخلم. تاسو راشئ دلته یو پبلیکیشن انتخاب کړئ. زه ګریټینګ کارت انتخابوم، دا انتخابوم مثلا د برډ ډے لپاره. تاسو چا د برډ ډے لپاره یو کارت اخلئ، دا انتخاب کړئ. دا یې پوښ ده، دا یې منځ ده، په دې کې ټکس ورته ولیکئ. دا یې اخرنۍ برخه ده. که دلته څرنګه ټکس لیکئ، دلته ټکس باکس راولئ، بیا هر څه چې لیکئ هماغه پکې ولیکئ. اوس به راشو ډیزاین برخې ته. دلته چینج ټمپلیټ ده، غواړئ چې دې ټمپلیټ پر ځای بل ټمپلیټ راولئ، بیا دا انتخاب کړئ، هماغه ټمپلیټ راځي. دلته همدې پر ځای غواړئ چې که یا غواړئ چې بل جوړ شي، زه غواړم چې همدغه ځای همدې پر ځای راشي. دا راغی. بل آپشن یې دی، دا هاپي برډ ډے ده که بل شی دی. په هاپي برډ ډے کې دلته کولی شئ چې هر څه انتخابولی شئ، مثلا ایم ساري، هاپي هالیډے، له هر څه انتخابولی شئ. بیا د هغه مطابق میسج هم بدلولی شئ. دا د هاپي برډ ډے دا به زه انتخاب کړم. کله چې تاسو دلته راشئ د هماغه ټکس به بیا دلته راشي. بل مارجین یې دی، هماغه د لاین نو ته ګایډ وایي، دا ګایډ په کوم ځای کې راشي. اورینټیشن یې داسې په کوم طریقه تاسو غواړئ، لنډسکیپ وي که پورټریټ وي. اوس د پیج سایزونه دي، هر سایز چې تاسو انتخابوئ هماغه انتخاب کړئ، دا ورته انتخابېږي. بل ګایډز دي، دا لاینونه چې دي ګایډ دي، ګایډ انتخاب کړئ. دا ګایډ د دې په خاطر ضرور دي کله چې تاسو غواړئ ټکس باکس له ابجکټونو له څه شي دلته راولئ، دا به تاسو لپاره ځای معلوم وي، هماغه مشخص ځای کې تاسو هماغه معلومات ورکړئ. بل الاین ټو ګایډ ابجکټس، کله چې تاسو ابجکټونه راولئ دلته انزرټ ته به زه راشم، یو دوه شیپه به راواخلم، یو به دا شیپ راواخلم، یو به دا شیپ راواخلم. دا غواړي څه شي سره الاین اوسي، صحیح ده. دا ما انتخاب کړو. تاسو به راشئ انزرټ ته. دا غواړي څه سره دی ګایډ سره که خپل ابجکټو تر منځ لاین وي. تاسو راشئ، زه دواړه انتخابوم، ګایډس او ابجکټس. بیا راشئ هوم ته، دلته الاین ته راشئ، دا انتخاب کړئ. بیا دلته تاسو کولی شئ چې هر څه سره غواړئ چې د الاین شي هماغه انتخاب کړئ. خپل ابجکټونه تر منځ سو لیفټ یې کوئ، هر طرف ته چې تاسو غواړئ دا الاین کولی شئ. بل ډیلیټ ده، غواړئ چې دا صفحه ډیلیټ کړئ، کوم صفحه چپه که راست هماغه انتخاب کړئ، ډیلیټ کېږي، موف کېږي. کوم ځای ته چې غواړئ دواړه صفحې، اول چپه که راست صفحه، کوم ځای ته غواړئ هماغه انتخاب کړئ، بل هماغه صفحې به دا راشي. دې حصې ته راشئ، دلته اسکیم بدلیږي، تاسو هماغه په اول کې چې هم انتخابوئ اسکیم یې بدلولی شئ. دا ما بدل کړو، دلته یې فونټ بدلولی شئ، د خط لپاره ده. دا برخه تاسو وینئ چې
د اپلای ایمیج. تاسو کله چې یو عکس انتخاب کړئ بیا بل دا فالو کېږي. غواړئ چې دا بیکګراوند ته فل کړئ، تاسو هماغه عکس بیکګراوند ته ولاړ. که غواړئ چې د ټایل په شکل راشي دا انتخاب کړئ، تاسو به وینئ چې دا همداسې خانې خانې به تقسیمیږي. بیکګراوند دا غواړئ چې بیکګراوند لپاره دا رنګونه انتخاب کړئ. بل ماسټر پیج ده، یو ماسټر پیج انتخاب کړئ، نن که 2 صفحې انتخاب کړئ. دلته به راشو send to master، راشئ دلته edit master page. دا اوس ماسټر پیج مو جوړ کړو. اوس غواړئ څه شي چې اضافه کوئ، هماغه مخکې چې مو لوستي وو په هماغه رقم تنظیمات دي دا ولیکئ او انزرت یې کړئ. دا انزرت پیج ډیزاین برخه مو ولوسته، سبا به مې لینک ولولو. نو ریویو کې ډېر کمې خبرې دي، هغه به بیا بله ورځ تاسو ته تشریح کړم. دا و د نن درس.